د ملګري پوښتنه کړې ده چې ما 4 کلن اسناد اخیستي، زه غواړم 10 کلن اسناد ته ډومان وکړم، څنګه کولی شم؟ ګورې ملګرو، هر کله چې تاسو 4 کلن اسناد تاسو ته درکړي، 4 کلن اسناد سره تاسو ته دا هم ویلی کېږي که چیرې تاسو غواړئ چې دغه فیصله کومه فیصله چې من کړې ده که دا تاسو چیلنج کول غواړئ، نو تاسو یو میاشت کې دننه تاسو محکمه کولی شئ. دغه فیصله چې کوم موږ کړې دا چیلنج کولی شئ. 4 کلن اسناد په معنا د دې دي چې ستا کوم کیس کومه قصه ورکړې وه هغه هغو رد کړې ده، ولی تستا د وطن حالاتو په بنیاد تا ته عارضي 4 کلن اسناد درکړي دي. نو دې لپاره دا په یو قسم ستا هغه د قصې رد کېدل دي، او دوی تا ته دا هم ورسره ویلي دي که ته چیرې غواړې چې دغه کومه فیصله موږ کړې ده تاسو له په هغه رد چې کوم لیټر لیکلی یا کومه فیصله یې لیکلي هغې کې دا لیکلي چې په کومو نقطو باندې تاسو هغه رد کړي، نو تاسو کولی شئ چې دغه نقطې بیرته تاسو لاړ شئ محکمه کې وکیل ونیسئ او دا چیلنج کوي، دغه فیصله چیلنج کوي او تاسو بیا محکمې ته ځئ. محکمه کې تاسو نه بیا انټرویو کېږي، جج ناست دی، هغې نه پس بیا فیصله کوي. نو که چیرې بیا تاسو نه چې کوم اعتراضونه ستاسو په قضیه کې په قصه کې راجع کړي دي، که تاسو هغې نه دفاع کولی شئ، هغې ورته صحیح تشریح ورکولی شئ، هغې صحیح دلیلونه ورکولی شئ، نو تاسو امکان لري چې تاسو 10 کلن تاسو له درکړي او تاسو دغه فیصله بیرته وګټئ، بیرته بدله کړئ. نو 10 کلن هر کله چې تاسو 4 کلن اسناد راغلل تاسو سره یو میاشت وخت دی چې تاسو 10 کلن ته ډومان وکړئ. دغه ډومان څنګه کیږي؟ دغه ډومان داسې کیږي چې تاسو به لاړ شئ، یو وکیل به پیدا کړئ، وکیل به ونیسئ، وکیل تاسو نه ستاسو ټول اسناد اخلي، دغه فیصله درنه اخلي چې کومه اوپرا تاسو سره لیږلې ده، دغه ټول تاسو نه اخلي، هغه بیا ستاسو په ځای باندې محکمې ته ځي او محکمه کې دغه فیصله چیلنج کوي. بیا محکمه چې کوم دغه تاسو ته یو وخت رالیږي، مطلب کومه ورځ تاسو محکمه کیږي هغه ورځ باندې بیا تاسو ورځئ، هلته تاسو هم کینئ، ستاسو وکیل هم ناست دی، وکیل ستاسو نه دفاع کوي، د هغو خبرو نه دفاع کوي چې کوم ستاسو په هغه کیس کې کومې نقطې هغو راجع کړي دي، هغې دپاره هغه دلیلونه ګوري. تاسو د هغې نه مخکې وکیل سره هم د امادګۍ 2-3 انټرویوانې کوئ، وکیل ته ورځئ تر څو تاسو وکیل اماده کړي، تر څو تاسو سره کوم ثبوتونه وي هغه ثبوتونه تاسو ورکړئ چې وکیل تاسو نه په یو صحیح ډول دفاع وکړي ستاسو د کیس نه، ستاسو د قضیې نه. نو که چیرې وکیل ستاسو ښه دفاع وکړه او تاسو ښه انټرویو وکړه، ښه جوابونه ورکړه، نو تاسو بریالي کیږئ او تاسو ته 10 کلن اسناد درکوي. نو 4 کلن اسناد په معنا د دې دي چې ستاسو کوم کیس و، کوم هغه قصه چې تاسو ورکړې وه هغه افرا چې کوم دی رد کړې ده، نه یې ده منلې، ولې ستاسو د وطن حالات په بنیاد باندې هلته حالات ډېر خراب دي، په هغې بنیاد تاسو ته عارضي 4 کلن اسناد درکړي دي. او 4 کلن اسنادو سره چې کله دا فیصله تاسو ته اوپرا راولیږي، دې سره دا هم ورق تاسو ته رالیږي که دا تاسو ته هم ویلی کېږي که چیرې تاسو غواړئ دغه فیصله تاسو محکمه کې چیلنج کوئ، دغه فیصله تاسو چیلنج کول غواړئ، نو تاسو حق لرئ، ولې یو میاشت کې دننه باید تاسو وکیل ونیسئ.